هغه وحشي بڼ چې هغې کې حیوانات ازاد او انسانان په قفسونو کې دي. السلام علیکم ملګرو، زه یم روحي الله ولی زاده. په دغه ویډیو کې به تاسو یو وحشي بڼ در معرفي کړم چې هغې کې حیوانات ازاد او لیدونکي په قفسونو کې دي. مخکې له ویډیو شروع کېدو نه مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه د علیکم نشان چې دی دا د ضروری او حتمي ووهی ترسو زموږ هر نوې ویډیو ته تاسو پورې زر در ورسیږي. تاسو هم احتمالاً وحشي بڼ ته د حیواناتو د لیدلو لپاره ورځئ چې بعضې وحشي دي او په قفسونو کې ساتل کیږي او تاسو په ازاده توګه هلته ګرځئ او عکسونه اخلئ. اما په یو وحشي بڼ کې چې د سفاربند په نوم دی د چیلي هیواد کې موقعیت لري کیسه بله ده. په دغه بڼ کې د دې لپاره چې ستاسو شجاعت او جرأت معلوم کړي تاسو په قفسونو کې ساتي او حیوانات آزاد پرېږدي چې بعضې د هغوی زمریان وي او ډېر خطر لرونکي هم وي. د دې بڼ د پرانستلو راز دا دی چې تاسو وحشي حیوانات د نږدې نه وګورئ چې څنګه خپل محیط زیست کې ګرځي او ژوند کوي. د دې باغ د دننه کېدلو لپاره خلک او لیدونکي په یو موټر کې ننوځي چې هلته ډېر قوي زمریان هم ژوند کوي. دا موټر یو ډول موټر دی چې د دې موټر څخه یوازې فلزي قفس چار چاپیر کې تو شوي دي او شته دي. خلک او لیدونکي باید د همدغې قفس ته ننوځي او د بڼ څخه لیدنه وکړي. د دې موټر په چت کې لږ غوښه ږدي ترسو دا زمریان او نور حیوانات چې د دې بوی حس کوي او هلته جګیږي. خلک هم کولی شي ځان سره غوښه ولري ترڅو چې حیوانات نږدې کیږي دا ورته ورکړي او دا حیوانات کاملا آزاد دي او د دې موټر نه چار چاپیر کې تاویږي. او که چیرې تاسو بد چانس اوسئ او هغوی هم اوږې نه وي هیڅکله به هم ستاسو خواته نه راځي. او که چیرته زمریان د موټر سر ته وخیږي تاسو کولی شئ هغه لمس کړئ یا د نږدې نه هغې سره سلفي عکسونه واخلئ. اما دا په یاد ولرئ چې زمریان هلته په کاملا توګه آزاد دي او هر کله کولی شي چې د موټر قفس مات کړي او پر تاسو حمله وکړي او همدارنګه زرګونه کسان په کال کې د دې باغ لیدلو ته ورځي. باید وویل شي چې د دې بڼونو څخه یو بڼ نه ده چې په چیلي هیواد کې موقعیت لري. تاسو کولی شئ د دې تجربې د مشابه د اوراناویل لایف څخه هم ولرئ. دا بڼ د لومړي ځل لپاره په 1976 کال د نیوزیلند هیواد کې جوړ شو او نن ورځ یو له مشهور بڼونو څخه په نوی زیلند کې پیژندل کیږي. دا باغ پر 8 هکتاره ځمکه کې جوړ شوی دی چې هلته له 80 نه ډېر وحشي حیوانات ژوند کوي او د هغوی محیط او طبیعت په آزاده فضا کې ده. په دغه بڼ کې هم تاسو کولی شئ چې د یوې فلزي قفس جوړ شوی موټر سره دننه شئ او لیدنه وکړئ او تر یوه ممکنه حده پورې زمریانو ته ورنږدې شئ. د همدې په شمول نور بڼونه هم شته دي چې حیوانات په آزاده فضا کې وګورئ او لیدنه ترېنه وکړئ. په شمول د پراګ بڼ چې په چک هیواد کې د 80 هکتارو څخه ډېر ځای لري او هلته د 600 ډوله حیواناتو څخه ډېر حیوانات ژوند کوي. دا وحشي بڼ د څو طبقو څخه جوړ شوی چې د قوي پلونو په واسطه یو بل سره یوځای شوي دي او تاسو کولی شئ د ژمي په موسم کې د دې باغ لیدلو ته لاړ شئ او لیدنه ترېنه وکړئ. که چیرته تاسو د پاینون په نوم ځنګل په اندونیزیا کې لاړ شئ تاسو کولی شئ خطرناک حیوانات وګورئ لکه اورانګوتان، کومودو حشدار
او داسې نور حیوانات چې په کاملا آزاده فضا کې دي. په همدې ترتیب د سنګاپور وحشي بڼ چې یو له آزاده وحشي بڼونو څخه دی د حیواناتو لپاره دی چې هلته حیوانات په قفسونو کې نه ساتل کیږي او په دې بڼ کې تقریبا 280 ډول حیواناتو نه ډېر ژوند کوي. هلته تاسو کولی شئ د بیزوګانو سره نږدې کینئ او یا نور حیواناتو سره وګرځئ او عکسونه ترېنه واخلئ. همدارنګه یو بند د ډیزاین په نوم چې یو له غټترین وحشي پارکونو څخه دی په 1998 کال کې جوړ شو. هلته حیوانات د انسانانو په څیر لوبې کوي. په دغه بند کې د 250 ډول نه ډېر وحشي او اهلي حیوانات ساتل کیږي. په همدې ترتیب تاسو کولی شئ د چیانمین بڼ چې په تایلند هیواد کې د پانډا په یوه آزاده توګه وګورئ چې په هیڅ یو بل بڼونو په جهان کې نشته او تاسو کولی شئ دا پانډا په رضاکاره توګه ښودنه ورته وکړئ چې یو له ښایسته ترین حیواناتو څخه ګڼل کیږي. مننه د دې ویډیو د لیدلو څخه. تاسو د دې کوم باغونو څخه لیدل غواړئ؟ خپل نظریات او پوښتنې مو د کمنټ په برخه کې وکړئ. تر بله په ویډیو پورې تاسو په الله پاک سپارم. خدای په امان.